السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ به یاست. جنسي مشکلات مو پر څلور حصو وویشل. یو شخصي جنسي مشکلات دي، یو فردي جنسي مشکلات دي، یو طبي جنسي مشکلات دي او یو خاص جنسي مشکلات دي. دا ویډیو مو د خاص جنسي مشکلاتو اړوند ده. نورو درو جنسي مشکلاتو ته مو ویډیوګانې جوړې کړې. د اخري ویډیو د څلورمه ویډیو ده، په دې هیله چې نورې درې ویډیوګانې تر مخه واورئ او بیا دا ویډیو واورئ، تاسو ته به فایده ولري. اول راځو وایي د نعوظ او شهوت مشکل. ډیر نارینه د نعوظ د مشکل څخه شکایت کوي. نعوظ مې وسو، ژر انزار سولم، نعوظ مې وسو، داسې و داسې، شخوالی مې درلودی، داسې و داسې و اسې و، دا ډېرې خبرې کېږي. او بل په ښځو کې د شهوت مشکل دی، وایي شهوت مې نه راپارېږي. دا ټوله د تمرکز، د حواسو د تمرکز نشتون دی. موږ انسانان پنځه ګونې حواس لرو، ټوله بیا پېژنئ. بوی کوو، خوند حس کوو، په سترګو وینو، په غوږو اورو، یو شی لمس کوو. نه، پنځه ګونې حسي حواس ول. که تاسو خپل پر حواسو باندې تمرکز ولرئ، تاسو کولی شئ خپل پر نعوظ یا شخوالي او یا هم خپل پر شهوت باندې تمرکز ولرئ. خو که تاسو خپل پر حواسو باندې په صحیح توګه تمرکز نه لرئ، تاسو نشئ کولی خپل جنسي مشکلاتو باندې تمرکز ولرئ. که غواړئ په جنسي مشکلاتو باندې تمرکز ولرئ، باید تاسو په انفرادي توګه روانشناس ته مراجعه وکړئ، تر څو ستاسو سره روانشناس کومک وکړي، د تمرکز علم مو حاصل سي او تمرکز پیدا کړئ. بیا ستاسو جنسي رابطه په ډېر ښه توګه سره سمیږي. وایي پر احساساتو باندې فکر وکړئ، نه د جنسي عمل باندې. عموما میړه و مینه داسې فکر کوي، وایي زه چې جنسي رابطه نیسم، جنسي رابطه باید شروع سي او ختم سي، یو عمل دی چې باید یې وکړم. نه خیر، نه، د جنسي رابطه یو عمل نه دی، بلکې دا د احساساتو راپارېده په وجود کې د کیمیاوي موادو ترشح او یا هم داسې یو څه منځته راځي چې تاسو باید ښه برخورد ورسره وکړئ. ډیر توقع د ځانه سمه لري، بلکې کوشش وکړئ جنسي رابطې ته په دا سترګه وګورئ چې کله ښه، کله نورماله وي، کله بده وي، کله یو رقم وي، کله بل رقم وي. ټول یو رقم نه وي. تاسو به غذا خوړلي، تاسو بېنډۍ پخې کړئ، یا مثلا تاسو بانجان پاخه کړئ، یا غوښې پخې کړئ. ګرد عمر چې پخوئ یو رقم خوند کوي، نه خو یو رقم خوند نه کوي. بعضې وخت یو رقم پخوئ، بعضې بل وخت رقم پخوئ. جنسي رابطه هم همدا رقم ده، په وختونو سره یې لذت فرق لري. تاسو یې جدي مه نیسئ چې ډېرې جدي ونیسئ چې ولې د پلانکۍ ورځې په رقم نه ده، یا ولې زما د پلانکي ملګري په رقم نه ده، ولې زما جنسي رابطه داسې ده. دا تاسو ته مشکلات جوړوي. راځو وایي تمرکز په پروسې باندې وکړئ، نه پر نتیجې باندې. وایي تاسو چې کله جنسي رابطه نیسئ، داسې تمرکز ولرئ چې زه جنسي رابطه نیسم، خوند ځینې اخلم، نه دا چې څنګه نتیجه به راکړي. ځان په امتحان کې مه اچوئ. دا هم ستاسو ډېر جنسي مشکلات ولګی سي. بله موضوع ده، وایي جنسي رابطې غوښتنې سطحې ټیټوالی او یا هم د شهوت مشکل. نارینه نه غواړي چې جنسي رابطه برقرار کړي، او یا هم ښځه نه غواړي جنسي رابطه برقرار کړي، ښځه شهوت نه لري. مطلب یو ډول په جنسي رابطې په غوښتنو کې مشکلات رامنځته کېږي. دغه هم خپله ستاسو اشخاصو کېدای سي شخصي جنسي مشکلات لري، کېدای سي فردي جنسي مشکلات لري، یا هم طبي مشکلات لري. تاسو کوشش وکړئ چې دغه څلور ویډیوګانې واورئ. که چیرې مشکل حس کوئ، نو تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. بل موضوع دا ده، وایي تاسو ډېرې ښځې دا خبره کوي، وایي کله چې په اوله شپه د میړه سره یو ځای شولم، میړه مې دستي جنسي رابطه راڅخه غوښتل، ما داسې فکر وکړ چې حیوان دی، داسې مې بد ځینې راغله لکه د سپي څخه. ولې زما سره دا جنسي رابطه ونیولې، ولې یې زه اذیت کړم. دا احساس ډېرې ښځې لرو. راځئ دغه احساس درک کړو. نارینه دې هم درک کړي، ښځه دې هم درک کړي. موږ اخر جنسي رابطه برقراره کوو. بعضې انسانان د واژنیزم مشکل لري. د واده 2 میاشتې اوسي جنسي رابطه نسي نیولی. دا مشکل ما هم درلودی په اوله نکاح کې. ما نسوی کولی جنسي رابطه ونیسم. یو څوک چې د واژنیزم مشکل لري، هغه جلا موضوع ده. خو هغه څوک چې دا مشکل نه لري او د عادي درد د لومړۍ شپې حس کوي، دوی باید په دې پوه سي چې دا درد خو یو ورځ حس کوم. نو کوشش وکړئ خپل میړه درک کړئ. نارینه ډېر و جنسي رابطې ته ضرورت لري او نسي کولی ځان کنټرول کړي. خو د ښځو دا یو بېله پروسه ده چې اول ښه روابطو ته ضرورت لري. په عاطفي توګه باید ښځه حاضره سي، بیا یې شهوت وپارېږي او رابطې ته راسي. تاسو کوشش وکړئ په اوله شپه رابطه برقراره نه کړئ. دا برای دغه د میړه ته د ایوان په سترګه نه کتلو مشکل حل کېږي.
وایي کله ښځه غواړي توقف وکړي په جنسي رابطه کې، موږ تاسې ښځو ته وایو که تاسو میړه ستاسو څخه جنسي رابطه غواړي او ته نه یې اماده، کوشش وکوه میړه ته ووایي چې راسه چټکه جنسي رابطه ونیسو. چټکه جنسي رابطه دا ده چې ښځه خوند نه حاصلوي، نارینه ژر خپل خوند اخلي او د ښځې څخه لرې کېږي. که چیرې دغه چټکه جنسي رابطه ټوله جوړې خپل په منځ کې ولري او ښځه په دې پوه شي چې اوس ما میړه جنسي رابطه غواړي، زه یې نه غواړم، زه په دې خاطر د ده سره جنسي رابطه نیسم چې ده یې غواړي، نو دغه ستاسو ډېر مشکلات درحلوي. او که تاسو یو کښېنې او د میړه څه بد وړې، دا بد احساسات تاته راپیدا کوي. کوشش وکړئ د چټکې جنسي رابطې سره کنار راسئ. خو موږ نارینو ته بیا یو شی وایو، کله ښځه د جنسي رابطې په جریان کې غواړي جنسي رابطه توقف کړي او ته ځینې لرې سي. بعضې وخت په ښځو کې دغه خلقي مشکل راځي، نو تاسو په دغه وخت کې چې ستاسو د میرمنې وضعیت خراب سو، کوشش وکړئ د میرمنې څخه لرې سئ تر څو د میرمن آزاد احساس وکړي، داسې احساس وکړي چې انسان سره طرف یم، نه د یو حیوان سره. مننه.